پراته وي مګر په سخته نه ځي. ما سره څوک دغې اړخ ته نه ځي. پښتون لازم ده چې جنت ته به ځي، سړی خو دوه ځله دوزخ ته نه ځي. او په سود او زیان د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي. رحمت دار چا په کور نه ورېږي، لوڼه د هر سړي قسمت کې نه وي. هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم. مالا په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي. درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي، زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي. او یار ته انتظار دې چرته کړی دی، یار ته انتظار دې چرته کړی دی، بیا په سر د دار دې چرته کړی دی. یار ته انتظار دې چرته کړی دی، بیا په سر د دار دې چرته کړی دی. او چرته خپل ضمیر ملامت کړی، ځان باندې گزار دې چرته کړی دی. او شیخه له تزبو دې شرمېدلی، خپلې ته انکار دې چرته کړی دی. او څوک چې جابر ته خپل سرونه په دربار کې ایږدي، ورسره نه ښایي چې سر باندې دستار کې ایږدي. زرداري جونه د پارس غمو کې هم کوي چاڼ، غربت چې پوزم سوری کړي په کتار کې ایږدي. درمانه زه چې کله هم مسافرۍ لزما، ماله سامان کې مور اول جامې د کار کې ایږدي. او راپسې ولې خان د یار تصویروم دغسې وي، زړو جامو کې او د کار تصویروم دغسې وي. دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي. راپسې ولې خان د یار تصویروم دغسې وي، زړو جامو کې او د کار تصویروم دغسې وي. دا خلک وایي چې خندا کې تصویر ښکلی راځي، خو هدیره کې د مزار تصویروم دغسې وي. او دومره غریب هم د دې یو ملګري په فرمایش شیرزاد چې دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل، نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله، او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تلې مې که دې ته واپس راغلمه، په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه. ډېره مننه.